السلام علیکم ورحمت الله. دا په هر څه کې دا لکه ټول دغه کورني چې کوم هغه دی خصوصا چرګان یا مثلا چرګوړي کور کې چې څه کم ساتل کېږي خو خرګوش ماشاءالله چې کم خوندور شي خو لاس اوس نه ورکوي ښه لاس ورکوي نه چې څنګه به ونیسو او چې څومره زیات ماشاءالله د نسل څومره زیاتېږي یو مور یې ده او یو پلار یې دی که نه او په یو میاشت کې فکر وکړه پنځه شپږ یې راوړي دي غوښه هم حلاله ده کله به هم خوړلي خوږه ده غوښه یې که نه شور کوي ډېر زیات د چا ورباندې زړه نه کېږي که نه څو ده چې دا یو بچه کې خو ونیسم نه کېږي زه خیر دوستانو موږ دلته راغلي یو د خرګوشکانو سره لوبې لپاره نه راغلي دلته یو کورنۍ اوسېږي دا هم کډوال دي دغه کوټې وینئ تاسو د دې اشدارې نشته دروازې نشته خو بیا هم سرپناه شته د الحمدلله هغه دی په پردې ځوړندې کړي دي او پراته دي پکې ژوند یې تېرېږي خو د دې کورنۍ کې یو مورکۍ د دوه بچې دي او دواړو ودونه کړي دا یو چې دی لږ زره ښه دی خو هغه دی کوټې ځان ته پټې کړي دي او پردې د یا شدارو دروازو په ځای پردې دي بل پکې داسې یو ورور دی چې هغه معلول دی دیم کډوال اوس هېڅ هم نشته یو مورکۍ ده دومره همتناکه مور ده چې خبرې مې ورسره وکړې میندو ته سلام چا چې میندې یي الله دې عمر کې برکت واچوي خو خدمت یې فرض دی فرض دی خدمت یې چې خدای مه کړه لاړې بیا ارمان درځي خو چې چا میندې نه الله دې هغه جنتونه ورکړي چې کوم یو تر ټولو اعلی درجه لري نو ډېر ښایسته دا کار ماته د مورکۍ ښکاري ښه تاسو دا کوټې ته وګورئ څنګه ښایسته جوړه کړې ده فکر دی درته ښایسته ماشاءالله دلته دا پایه وګوره دا دیوالک وګوره او دې خوا بیا نغری ده دا اشپزخانه ده راشه دا اشپزخانه ده ښه ته وګوره ښه داسې ښه په طبیعت باندې نو دا د ننګرهار د کانو کترغي ساحه ده کوم یو کانو کترغي ساحه چې کله د دې ورور حالاتو نه موږ خبر شولو الحمدلله ثم الحمدلله موږ څه وکړو ورته د قمر بنسټ لخوا د کورونو جوړېدل که تاسو ته لیکلي دی 100 نمبر کور دی 312 نمبر 312 تاسو ته په دې خوله باندې وینا سیاسان ښکاري خو دا ډېر خواري و زحمت غواړي انتخاب د ځای د دغه مثلا دا ځمکه یا واقعا د دې شخص دا که نه چې کله ځمکه وایي چې نه د دې شخص نه ده څوک یې ورته ورکوي له هر څه نه مخکې هغه موږ خط اخیستل او هغه مکمل امضاګان او د کلي ملک او امام صاحب او ولسوال صاحب دا ټولو پورې خبر رسیږي هغې نه بعد بیا دا کس د ځمکې خاوند شي الحمدلله ثم الحمدلله دغه معلول ورور ته دغه ځای خو د مورکۍ ورکړی و نو یو کوټه دوه کوټې برنډه دا غټه اشپزخانه دی تشناب ښه ښایسته کور چې تر څو پورې بچي غټېږي ځوانېږي دا د لپاره بساینه کوي نو هدف مې دا دی چې قمر بنسټ ورسره ټیم یې ملګري همکاران سپانسران ټول په دې کوشش کې دي ټول په دې سایه کې یې د څو پورې د وطن لپاره اساسي او بنیادي کارونه وکړي نو د هغې جملې څخه 312 نمبر کور چې موږ یې په افغانستان کې جوړو دا د ننګرهار ولایت کانو کترغي ساحه ده د رودات ولسوالۍ کانو کترغي ساحه نو هغلته راغلو دغه معلول ورور ته مو دغه کور جوړ شروع کړی دی انشاءالله بل پیره چې راځو د دې قلف و کلي به ورته تسلیمو رنګ و روغن هر څه به شوي بیا هغه ویډیو هم درسره شریکوم هدف مې د ویډیو څه شی دی هدف مې د ویډیو دا د په ساده الفاظو کې درته وایم تاسو غواړئ په دغسې جاري صدقه کې برخه واخلئ غواړئ د قیامت په ورځ باندې عملنامه به د نیکیو څخه ډکوي د دې معلول ورور واړه کوچني کوچني بچیان دي هغې به دلته ژوند کوي دلته به عبادت کوي دلته لمونځ کوي دلته به ذکرونه کوي اجر به مو تا ته راځي بهترینه فرصت بهترینه چانس دا اوس استفاده وکړه د چانس ته دغه لینک کې ځان ثبت کړه خپل د وس مطابق 1 2 15 شل دا انتخاب که ستا حساب نه به هره میاشت قمر ته راځي قمر به انشاءالله په هیواد کې دا کارونه کوي نو راځئ ټول سره یو بل ته لاس ورکو تر څو پورې د هیواد لپاره یو څه وکړو د خلکو لپاره د قوم لپاره او انشاءالله هغه خپل ضمیر و وجدان ته به ملامت هم نه یو مال کې به برکت هم وي او وطن به هم آباد وي ډېره مننه هغه ورونه چې خوشحالېږي ویډیو سره خپره کړي